سلامونه و نیکی هیلي یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم. په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه د انګلیسي ژبې اړوند ابتدایي ګرامر باندې غږیږم او هغه عبارت دی د سبجیکټ پروناونس څخه. یا په نننۍ ویډیو کې موږ فاعلي ضمیرونو اړوند یو څه تفصیلي ډول سره غږیږو. په یاد ولرئ دغه ویډیو هغه شاګردانو لپاره دی څوک چې د انګلیسي ابتدایي زده کوونکي اوسي. په دې هیله چې نننۍ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او د سبجیکټ پروناون اړوند یو څه نوي ترې زده کړئ. راځو د نن ورځې موضوع باندې او هغه هم عبارت دی د سبجیکټ پروناون څخه فاعلي ضمیرونو څخه. مخکې تر دې چې په د موضوع کې زه تاسو ته وغږیږم یو لنډ شانته یادونه باید تاسو ته وکړم. په انګلیسي کې موږ سره دوه ډوله لغاتونه ډېر زیات مهم دي چې یو ته یې ناون ویل کېږي او بل ته یې چې دی ورب یا هم فعل ویل کېدی شي. په هر صورت موږ په دغه ځای کې په فعل باندې نه غږیږو. د فعل اړوند راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته زه تفصیلي ډول سره غږیږم. په نننۍ ویډیو کې لنډ شانته تاسو ته د ناون اړوند یو څه موضوع در کوم چېرته چې زموږ د نن ورځې سبجیکټ پروناون اړوند یو څه موضوع یا یو نقطه پرته ده. هر کله چې موږ په انګلیسي کې غږیږو د ناون یا هم د اسمونو څخه په زیاته کچه سره استفاده کوو او یا هم په ساده ډول سره موږ ویو چې ناون د دغه ټولو څیزونو نومونو ته ویل کېږي. ناون یعنې د شخص ځای چیز یا حیوان نوم ته ویل کېدی شي. هر هغه څه چې تاسې نوموئ دغه چیز ته په انګلیسي کې ناون یا هم اسم ویل کېدی شي. په هر صورت په یو جمله کې اسم عموما دوه ډوله وظایف ترسره کولی شي. ممکن دغه ناون د جملې په اول سر کې استعمال شي او د جملې سبجیکټ یا هم فاعل اوسي او کېدی شي همدغه ورته اسم ناون د جملې په آخر سر کې استعمال شي او وظیفه یا فنکشن یې موږ سره ابجیکټ یا هم مفعول اوسي. نو لہذا ناون یا هم اسم موږ سره په یو جمله کې سبجیکټ هم کېدی شي او په یو جمله کې ناون موږ سره ابجیکټ هم کېدی شي. که چېرته موږ غواړو چې د اسمونو تکرار مخنیوي وکړو نو دې لپاره موږ یو بل ډول ځانګړي لغتونه لرو په انګلیسي کې چې هغه د پروناونز ویل کېدی شي. نو د اسمونو د تکرار مخنیوي لپاره موږ د پروناونز یا ضمیرونو څخه استفاده کوو. که چېرته تاسو غواړئ هغه اسم چې د سبجیکټ په ځای کې استعمال شوی اوسي له منځه یوسئ پروناون موږ استعمالوو. که په عین ډول سره هغه اسم یا ناون چې د ابجیکټ په ځای کې استعمال شوی اوسي او تاسو غواړئ اوس یې دوباره تکرار نه کړئ نو موږ د پروناون څخه استفاده کوو. بیا په عین شکل سره په انګلیسي کې هم پروناونز یا هم ضمیرونه په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي. که چېرته تاسې د یو سبجیکټ ناون ځایناستې پیدا کول غواړئ، که چېرته تاسو غواړئ یو اسم سبجیکټ او غواړئ د ده تکرار مخنیوي شي نو تاسې باید داسې یو ضمیر پیدا کړئ چې هغه د سبجیکټ ناون ځایناستی اوسي. یعنې داسې یو ضمیر موږ باید ولرو چې هغه د سبجیکټ وظیفه هم اجرا کړي او د دغه اسم تکرار مخنیوي هم وکړي. او په عین شکل سره که چېرته تاسو غواړئ چې د ابجیکټ ناون په ځای داسې یو ضمیر استعمال کړئ نو دې لپاره به هم موږ داسې یو ضمیر اخلو هغه د ابجیکټ ځایناستی شي او همدارنګه هغه د ابجیکټ ځایناستی هم شي او د ابجیکټ تکرار مخنیوي هم وکړي چې دغسې ضمیرونو ته په انګلیسي کې ابجیکټ پروناونز ویل کېږي. وروستۍ ویډیو کې بیا به موږ خبرې کوو او هغه ضمیرونه چې د فاعل یا د سبجیکټ پر ځای راځي دې ته بیا په انګلیسي کې سبجیکټ پروناونز ویل کېږي. نو لہذا زموږ نننۍ ویډیو ډېر مهمه ده او هغه په دې ده چې سبجیکټ پروناون یعنې څه، سبجیکټ پروناون څه ته ویل کېدی شي. دلته یو لنډه هدف موږ واخیسته. سبجیکټ پروناون هغه ډول کلمې دي کوم چې په یو جمله کې د فاعلي اسمونو پر ځای استعمالیږي. دا باید تاسو یاد لرئ. اوس راځو په انګلیسي کې سبجیکټ پروناون باندې غږیږو. هر کله چې په انګلیسي کې موږ د نورو په باره کې خبرې کوو عموما دغه نور اشخاص چې دی اووه ډوله دي. کله چې د نورو افرادو یا د نورو چیزونو یا د نورو اشخاصو په باره کې غږیږو دغه نور ټول اشخاص افراد او چیزونه موږ سره په اووه کټګوریانو کې یا په اووه ډولو کې حتما یو به اوسي. نو لہذا په انګلیسي کې موږ سره سبجیکټ پروناون اووه دانې دي یا په انګلیسي کې موږ اووه دانې فاعلي ضمیرونه لرو. تاسو کولی شئ چې د اووه ډوله خلکو په باره کې خبرې وکړئ یا د اووه ډوله چیزونو په باره کې یا ځایونو په باره کې خبرې وکړئ.
دغه اووه دانې فاعلي ضمیرونه یا سبجیکټ پروناون چې موږ یې ویو دا کومې دي؟ دا دي آی دی موږ سره آی، وی، یو، هی، شی، اټ، وی. دغه اووه دانو ته په انګلیسي کې سبجیکټ پروناون ویل کېدای شي. اوس راځو د دغه اووه سبجیکټ پروناونز هغه لږ نور تشریح اخلو. لومړی موږ غږیږو چې دغه اووه ډوله سبجیکټ پروناون کوم ډول اشخاصو یا چیزونو لپاره استعمالیدای شي. بیا موږ په دغه غږیږو چې دغه اووه دانې سبجیکټ پروناونز معنی په پښتو کې څه دي، او په وروستی دریم قدم کې موږ د هر یو ضمیر په مثالونو کې واضح کوو. لومړی راځو دغه اووه دانې کوم سبجیکټ پروناون دی دا عموما په درې مختلفو اشخاصو باندې ویشل کیږي. که چېرته تاسې د پښتو یا عربي ګرامر هم لوستی اوسئ، په پښتو یا عربي کې موږ عموما درې ډوله کسان لرو. لومړی دی چې دی متکلم ویل کېږي، دویم دی چې دی مخاطب ویل، دریم دی چې دی غایب ویل کېدای شي. په عین شکل سره په انګلیسي کې هم کله چې موږ او تاسو خبرې کوو درې ډوله اشخاص لرو، چې لومړی ډول شخص ته په انګلیسي کې فرست پرسن ویل کېږي، دویمه شخص ته چې دی سیکنډ پرسن ویل کېدای شي، او دریم شخص ته چې دی تھرډ پرسن ویل کېږي. نو لہذا په انګلیسي کې موږ سره درې ډوله کسان دي: فرست پرسن، سیکنډ پرسن، تھرډ پرسن. لومړی شخص یا متکلم، دویم شخص یا مخاطب، دریم شخص یا هم غایب. اوس راځو په فرست پرسن باندې غږیږو، یعنی فرست پرسن لومړی شخص چاته ویل کېږي؟ نو فرست پرسن هغه شخص ته ویل کېږي چې هغه خبرې کوي، یعنی متکلم ته ویل کېږي. متکلم هغه شخص ته ویل کېږي چې هغه خبرې کوي یا یو څه وایي، یو څه اظهاروي. دویم چې هغه موږ سره سیکنډ پرسن دی، یعنی دویم شخص یا هم مخاطب شخص. مخاطب شخص هغه کس ته ویل کېدای شي چې هغه ته خبرې کېږي، یا هغه کس چې هغه خبرې اوري دی د سیکنډ پرسن یا مخاطب ویل کېږي. او دریم چې دی هغه تھرډ پرسن دی، دریم شخص چې ورته په انګلیسي کې ویل کېږي تھرډ پرسن، دا هغه شخص دی چې د هغه په باره کې خبرې کېږي. دا د دغه پرسن یا انګلیسي کې د اشخاصو ډولونه چې انګلیسي کې عموما درې ډوله اشخاص لرو. بیا عموما دغه درې ډوله اشخاص ممکن مفرد اوسي یا جمع اوسي، نو لحاظه د مفردوالي او جمعوالي له نګاه نه هم دغه سبجیکټ پروناون ویشل کېږي. موږ سره فرست پرسن کې موږ سره دوه ضمیرونه دي چې یو یې مفرد لپاره او بل یې سینګولر، چې یو یې مفرد لپاره او بل یې د پلورل یا جمع لپاره کاریږي. موږ سره په انګلیسي کې لومړی ضمیر چې د آی دی، آی معنا زه، د آی معنا زه، او دا مفرد لومړی شخص دی، یا موږ لیکلی فرست سینګولر پرسن. آی از فرست سینګولر پرسن، آی چې دی لومړی مفرد شخص دی. د آی جمع چې دی موږ سره هغه وی دی، یعنی وی او آی دواړه لومړی شخص دي، خو فرق دومره دی چې آی مفرد یو کس ته کاریږي، وی چې دی د آی جمع ته کاریږي، د ډېرو ته کاریږي. یعنی موږ یو فرست پلورل پرسن، یعنی وی چې دی وی از فرست پلورل پرسن، وی چې دی لومړی جمعي شخص ته ویل کېږي، یعنی لومړی شخص خبرې کوونکی دی خو جمعي ډول سره د ځان په شمول نور هم ورکې دي. چې د وی معنا په پښتو کې مونږ کوو، مونږ وی معنا مونږ. په سیکنډ پرسن کټګوري کې موږ سره یو ضمیر دی، هغه یو دی، خو دغه یو دوه ډوله معنی لري. په دې معنا سیکنډ سینګولر پرسن هم کېدای شي او سیکنډ پلورل پرسن هم کېدای شي. یو موږ سره دویم یا مخاطب مفرد شخص هم دی او مخاطب جمعي یا جمع شخص هم دی. یا په پښتو کې هم موږ مفرد او جمع کاروو، شو ته یعنی یو کس، یا تاسو ویلی شئ تاسې یعنی ډېر. نو یو چې دی مخاطب مفرد اوسي او که مخاطب یعنی هغه چا ته چې خبرې کېږي جمع اوسي، دواړو ته موږ په انګلیسي کې یو یا ته یا تاسې کلمه کاروو. دریم ډول هغه شخص یا پرسن چې په انګلیسي کې دی هغه موږ سره تھرډ سینګولر پرسن دی. تھرډ په دریم کټګوري کې بیا موږ اول په سینګولر والی باندې غږیږو، بیا د دریم کټګوري کې موږ د اشخاصو په پلورل والی یا جمعي والی باندې غږیږو. لومړی تھرډ سینګولر پرسنز موږ سره دی. دریم مفرد اشخاص چې درې ډوله دي، ممکن موږ سره هی اوسي، ممکن موږ سره شي اوسي او ممکن موږ سره اټ اوسي. د هی شي اټ چې دی دا درې واړه مفرد یا یو ته کاریږي، یو ته کاریږي.
هی عموما هغه په پښتو کې موږ هغه نارینه یا مذکر انسان ته کارو، خو شرط په دې چې یو اوسي، مفرد اوسي. شي چې دی هغه خو ښځینه یا هم مؤنث شخص ته کارېږي، او اټ چې دی دا بېجانه یا هم بېروحه چیز ده موږ اټ کارو، سره د دې چې اټ یو څه نور استعمال ځایونه هم لري. نو هدف دا چې هی شي اټ درې واړه third singular person دی، دریم شخص دی، یعنی د دیو په باره کې د دیو په غیاب کې خبرې کېږي، یعنی دیو سره مخاطب دیو مخاطب نه دی، دیو ته مستقیما خبرې نه کوي، د دیو په باره کې خبرې کېږي. خو دغه هی شي درې واړه مفرد یا هم یو کس لپاره استعمالیږي، شاید نارینه اوسي، شاید ښځینه اوسي، شاید بېروحه اوسي. که چېرته موږ سره په تھرډ کټګوري کې پلورل اشخاص اوسي، یعنی د هی جمع موږ لټو، یعنی د نارینه ډېر اوسي مثال، یا ښځینه ډېر اوسي، یا بېروحه چیز ډېر اوسي، نو د دیو جمعي حالت د تھرډ پرسن جمعي حالت چې د موږ سره هغه تھرډ پرسن پلورل فارم چې دی هغه موږ سره دی دی. دی چې دی د هی جمع ده، دی چې دی د شي جمع ده، او دی چې دی د اټ جمع ده. لکه داسې چې د آی جمع موږ سره وي وو، او موږ ویلي چې یو خپله جمع هم ده، سینګولر یا مفرد هم دی. نو لهذا دی چې دی د دې دریو وړو لپاره نارینه ښځینه بېروحه چیز لپاره کارېږي، خو په دې شرط چې پلورل اوسي یا هم جمع ډېر اوسي. نو د تھرډ پلورل پرسن لپاره موږ بیا دی کاروو چې په معنا د دوی یا هم د هغوی دی، خو په دې شرط چې دغه اشخاص موږ سره ډېر اوسي، فرق نه کوي که نارینه ښځینه او که چېرته بېروحه اوسي. اوس راځو د دغه هر یو ضمیر په استعمال باندې غږېږو. که چېرته موږ سره په انګلیسي کې سبجیکټ پروناون یا ضمیرونه نه وه، نو موږ به یو اسم په تکراري ډول سره به استعمال کړی و، کوم چې یو ډول ستونزه به وه. د مثال په ډول سره که چېرته دغه مثالونه یا جملې موږ ولولو، دلته هر یو کې موږ هېڅ ضمیر موږ نه دی استعمال کړی، بلکې په هره جمله کې موږ ناونز یا هم اسمونه موږ استعمال کړي دي. اوس غواړم چې د دغه ناون تکرار مخنیوي وکړم، چونکې دا ټول ناونز د جملې اول سر کې ایز ا سبجیکټ استعمال شوي دي، د دې ځایناسې زه په سبجیکټ پروناون باندې ډکوم. نو لومړی راځو، فرض کړه زما نوم عباد الله دی، زما نوم عباد الله دی. اوس غواړم چې په دغه جمله کې د عباد الله کوم چې یو اسم د تکرار مخنیوي وکړم، چونکې عباد الله زما خپل نوم دی. نو چې کله تاسې ځان په باره کې خبرې کوئ، ځان په باره کې تکلم یعنې خبرې اترې کوئ، نو د ځان لپاره موږ ضمیر کې څه کاروو؟ آی کاروو، چې هلته موږ هم ذکر کړی دی. یعنی تاسې د ده په ځای چې وایئ عباد الله از ا ټیچر، باید تاسې داسې وایئ چې آی، یعنی موږ داسې ویلی شو چې آی ایم ا ټیچر، زه یو استاد یم. آی ایم ا ټیچر، زه یو استاد یم. دا هم څه نه چې عباد الله از ا ټیچر، خو موږ نه غواړو چې دغه اسم تکرار شي. نو د ده لپاره چونکې د عباد الله زه خپله یم، ځان په باره کې خبرې کوم، نو ضمیر کې موږ آی لرو. آی معنا زه، I am teacher, I am a teacher، زه یو استاد یم. که چېرته د ځان په شمول د نورو په باره کې زه خبرې کوم، نو دې لپاره شاید موږ داسې هم ویلی شو چې عباد الله and وحدت are teachers، عباد الله او وحدت سره استادان دي. اوس که چېرته تاسو وګورئ په دغه مثال کې موږ دوه اسمونه استعمال کړي دي، یعنې د ځان په شمول د یو بل کس په باره کې زه خبرې کوم یا معلومات در کوم. اوس که چېرته غواړئ د دې دواړو ځایناسې زه پیدا کړم، داسې یو ضمیر باید زه پیدا کړم چې هغه فرست پلورل پرسن لپاره استعمال شي، چې موږ لږ مخکې ویلې دې ځای کې موږ وی کاروو. تاسې ویلی شئ چې وی آر ټیچرز، موږ استادان یو. نو د وی په مرسته باندې موږ د ځان په شمول د نورو په باره کې خبرې کولی شو. دریم یو چې دی موږ سره هغه عبدالله از ا سټوډنټ، عبدالله یو شاګرد دی. دغه عبدالله چې دی مثال داسې فرض کړئ چې عبدالله ستاسې نوم دی، یعنې ستاسې نوم عبدالله دی، زه تاسو ته خبرې کوم، یعنې زه یم چې عبدالله از ا سټوډنټ، عبدالله یو شاګرد دی، تاسو ته یعنې مخاطب کس ته غږېږم. اوس زه نه غواړم چې ستاسې نوم ذکر کړم، بلکې تاسو ته په ضمیر باندې غواړم چې اډرس یا مخاطب کړم. نو زه ویلی شم چې یو آر ا سټوډنټ، تاسې یو شاګرد هستئ، یعنی ستاسو نوم عبدالله دی، زه نه غواړم چې عبدالله تکرار کړم. نو د عبدالله ځایناسې لپاره موږ ضمیر لرو، یو، ته یا تاسې. یو آر ا سټوډنټ، تاسې یو شاګرد هستئ یا ته یو شاګرد دی. نو د مخاطب کس نوم که چېرته تاسو نه غواړئ ذکر شي، نو یو موږ کاروو. اوس راځو په دریم کټګوري کې، هغه د تھرډ یا مخاطب اشخاصو لپاره موږ غږېږو.
که چېرته تاسو ووایئ چې علي is a boy، علي یو هلک دی. اوس موږ غواړو چې دغه علي نوم دوباره ذکر نشي یا علي ځایناستی موږ پیدا کړو. نو ځایناستی باید ضمیر اوسي او ضمیر کې باید سبجیکټ پروناون، ځکه علي وظیفه دلته سبجیکټ ده. نو د علي په ځای موږ یو ضمیر لرو، هی is a boy، هغه یو هلک دی. چونکې علي نارینه دی، علي مفرد دی، نو د دې لپاره موږ هی کاروو. علي is a boy، علي یو هلک دی. یا موږ سره یو بل مثال د لیلا is a girl، لیلا یو نجلۍ ده. نه غواړو چې دغه اسم یا دغه نوم چې ذکر شوی دی دا دوباره ذکر شي، د ده پر ځای یو ضمیر راخلو. نو تاسو ویلی شئ she is a girl، هغه یو نجلۍ ده. she is a girl، هغه یو نجلۍ ده. یعنې لیلا ښځه وه، مؤنثه ده او یو مفرد شخص ده. نو دې لپاره مؤنث یو مفرد شخص لپاره موږ she استعمالوو. اوس که چېرته د بېروحه چیز لپاره غږېږي، pen is on the book، pen is on the book، قلم د کتاب د پاسه دی. اوس موږ سره پن چې دی بېروحه یا بېجانه چیز ده، نه غواړو چې د پن نوم دوباره ذکر شي. نو د ده ځایناستی تاسو کولی شئ په اټ باندې استعمال کوئ، ځکه قلم مفرد بېروحه چیز ده او مفرد بېروحه چیز ده، موږ اټ کاروو. اټ is on the book ویلی شو، مشکل نه جوړوي. اټ is on the book، دا یا قلم د کتاب د پاسه دی. اوس که چېرته غواړو چې د ډېرو هلکانو په باره کې یا د ډېرو نجونو یا د ډېرو چیزونو قلمونو په باره کې موږ تاسو خبرې وکړو، نو د دې درې واړو جمعي حالت موږ سره بیا they یا هم دوی یا هغوی دی. د مثال په ډول سره که چېرته موږ داسې هم ویلی شو علي، لیلا and the pen are in the class، علي، لیلا او قلم چې دی په کلاس کې دی. اوس زه غواړم چې د دغه درې واړو کوم چې د مفرد پر سینګولر پرسن یو شخص و د درې واړو نومونو ذکر له منځه یوسم. یعنې غواړم چې دا درې واړو دوباره استعمال نه شي. د دې د استعمال د مخنیوي لپاره موږ کولی شو یو ضمیر استعمال کړو چې د دې درې واړو جمعي حالت لپاره استعمال شي. نو موږ ویلی شو چې they are in the class، they are in the class، یعنی دی چې دی په کلاس کې دی، یعنی علي، لیلا او قلم په کلاس کې دی. یا تاسو داسې ویلی شئ علي is a boy، علي یو هلک دی. مثال ډېر دی، مثال علي احمد هلکان دی، نو they are boys وایه. لیلا is a girl، لیلا یو نجلۍ ده، لکه لیلا او مریم سره نجونې دي، they are girls. یا مثال this is a marker، یو د خو دوه درې مارکر ما سره وي، نو زه وایم چې they are markers. نو د he she it جمعي حالت موږ سره they کلمه یا ضمیر جوړولی شي. دا و زموږ د سبجیکټ پروناون په باره کې یو لنډ شانده ویډیو. په دې هیله چې نننۍ ویډیو څخه به مو یو څه زده کړی اوسي. په راتلونکي کې بیا هم د انګلیسي بګینر یا ابتدایي زده کوونکو لپاره ورته اسانه او ساده ویډیوګانې ترتیبوو موږ. تاسو څخه هیله کیږي چې زموږ دغه روانه د انګلیسي ابتدایي ګرامر لړۍ تر پایه تعقیب کړئ. که د الله رضا وه په راتلونکي ویډیو کې به موږ په to have، to be او to do ورډزونو باندې غږیږو، کوم چې د سبجیکټ پروناون نه وروسته استعمالیږي او ورته استعمال ځایونه او ډېر زیات کارېدونکي لارې طریقې لري. تر بیا تاسې په الله تعالی مو سپارم. ښه وختونه.